سلامونه ګرانو دوستانو، زه زمان فریدی نن د جنوري 2 2022 او خبر ما سره دا ده چې سی ان بي سی نیوز یو خبر خور کړی دی چې ټیرا لونا کرنسی کې چام انویست کړی دی، پاسیبل میبي کې دی شي 100% نه دی ویلي چې هغه خطر کې وي. دنه مخکې چې زه مزید ایکسپلین کوم تاسو ته دا موضوع، د هغې نه مخکې زه خپل طرز سره تاسو سره یو دوه خبرې لرم. هغه دا دی چې تاسو ګرم کیک لیدلی دی، د هر چا خوښیږي. تاسو آتی فیل یا الیفنټ ورته وایي، د هغه د خودو یو غاښ دی او د خوړلو بل غاښ دی. نو هغه ځکه چې سی ان بي سی نیوز وایي چې ټیرا لونا اصل کې د ټیرا فارم لیبارټریز یو ساوث کورین بلاک چین کمپنی ده، ډېر پخوانی کمپنی ده. دی په 2018 کې یو ډیسیژن واخیسته چې موږ به ټیرا لونا یو کوین انټروډیوس کوو، خو په 2019 کې دی دا لانچ کو او فاینلی موږ وکړو چې ریپورت د باینانس خونه دا یو ریپورت چې او هغې دا شو کړی چې په 2021 کې بیلو $1 یعنی د $1 نه ښکته د لونا د ټوکن پرایس و. دی وخت کې د لونا پرایس چې دی نو هغه 90 پلس دی، $90 پلس سم سنټس په د پاسه دی. یعنی کله چې 27 دسمبر کې دا ریپورت خورېده پبلش کېده نو هغه ټایم د پرایس و $97 او اوس 90 پلس، یعنی مطلب تقریبا $9 دا په نقصان کې دی. نو اوس چې دا ریپورت خور شو نو کېدای شي چې نور هم پرایس وغورځېږي. یعنی دا یو هاټ کیک دی، د هر چا خوښیږي چې یو غلطي وکړي. خو کله چې ما وویل چې د هاتي د خودو یعنی د فیل یا الیفنټ د خودو غاښ یو وي او د خوړلو بلی، نو هغه دا مطلب چې د امریکې یو اس سکیورټي ایکسچینج کمیشن چې کوم سیک ورته وایي، هغه لکه څنګه چې XRP یو پرابلم لري، هغې په دې یو نیوکه کړې ده. هغه دا ده چې ټیرا لونا یعنی ټیرا لیب فارم لیبارټریز چې دي، هغې یو بله کرنسي هم لري چې هغې ته لکه سایډ کرنسي ویلی شي، ټیرا اس ډي آرز. هغه ایلیګل دی، لا پروف شوی نه ده. نیوکه یې پې کړې ده د امریکې د سکیورټي ایکسچینج کمیشن چې دا کرنسي دی غلط دی. نو که چیرته ثابت کی چې دا غلط دی، چې دا سکیورټي نه لري، نو د اثر 99.99% په لونا باندې ځي او لونا سډن آوټ اف مارکیټ کیږي او بالکل زیرو ته راځي. دا خبر ما ځکه تاسو ته شیر کړه. نن سنډې و، ما خبر نه خور کول، زما د ریسټ ورځ و، خو چونکې زما ټلګرام ګروپ دی، یوټیوب دی او ټیک ټاک دی، نور داسې ټویټر دی او فیسبوک خو لا ما شروع کړی نه ده، نارمل لرم. بیا به انشاءالله هلته به دغه کو، ولې چې فیسبوک نه اوس یو دغه جوړ شوی دی. نو تاسو چونکې امپورټنټ یې زموږ لکه انټرست دی کې ده چې زموږ ستاسو پیسې بې ځایه لاړ نه شي، نو ما تاسو ته د نیوز درکړه. اوس دا ستاسو خپل یو مغه انټيليجنس ورته ویلی شي یا ستاسو خپل ډیپټ اف نالج کې چې سم کولی شي چې آیا د سی ان بي سی دا نیوز تاسو سیریز اخلئ یا تاسو دغه کوي. ما اکثر ویلي دي چې تاسو لکه بینډ ویګن په انګلیش کې ورته وایي چې یو ډله څنګه منډه کې یا یو بس شاته وخیږي 100 کسانو ټول منډه کې، نو ورپسې بل هم ور منډه کې. نو د بیسټ تھنګ از چې کله کله تاسو لکه دا خو صحیح ده چې لک دی ښي، ستا قسمت ښي، یا یو شی زه اخلم تا ته مې واخله، خو د بیسټ تھنګ از چې always keep a record of information. دا کرپټو کرنسی کوم کمپنی لانچ کړی دی، دا کله لانچ شوی دی، د دسه نور مسلې شته په کوډ کې یا په دغه کې. هر کرنسی چې تاسو thoroughly investigate کړئ، نو then you go and invest. او ښه ورځ درته غواړم. thank you very much.